سلامونه جوړ په خیر په دې هیله چې ټول ملګري جوړ او روغ وي. نن غواړم چې د سازمان ملل په مورد یو مختصر معلومات تاسو زه درکړم چې څنګه اپلای ورته تاسو کوئ او په اپلای کې تاسو باید څه ولیکئ. هغه ډیر مهم دی ملګرو، ځکه چې صحیح دی چې سازمان ملل د انسانانو سره مرسته کوي په ټول نړۍ کې، خو دا هم په یاد ولرئ چې سازمان ملل همچنان ځان ته خپل قوانین او اصول او مقررات لري. نو هیلهمند یم چې د دې ویډیو تر پایه راسره ملګرتیا وکړئ او ویډیو وګورئ او د دې ویډیو د معلوماتو څخه یو ګټوره استفاده وکړئ. ډیر ملګرو پوښتنه وکړه چې موږ څه رقم سازمان ملل کې ځان رجستر کو او کوم سوالونه باید په سازمان ملل کې موږ ووایو او ایمیل کې څه ورته ولیکو. دغه ډیر مهم دی افغانانو، دا ډیر مهم دی چې دغه نکتو ته باید تاسو ډیر متوجه اوسئ. مهم نه دی چې تاسو په کوم هیواد کې یاست، یا په عربي هیوادونو کې یاست، یا هم په ترکیه کې، په پاکستان کې، په ایران کې، په کوم هیواد کې چې تاسو یاست، هغه هیڅ مهم نه دی. مهم دغه دی چې د سازمان ملل د قوانینو په اساس تاسو ایمیل ورته ولیکئ. سر مو خلاص شو؟ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. راځئ ورشئ. ګورئ ملګرو، په سازمان ملل کې دوه ډول راجستر کولی شئ تاسو خپل ځانونه. هغه کوم دي؟ یو مهاجر په شکل چې تاسو کله ځان راجستر کوئ په سازمان ملل کې، دا په دې معنا دی چې ستاسو هیواد کې جنگ روان دی او ستاسو د جنگ د لاسه تښتېدلی یاست، بل هیواد ته پناه مو غوښتی دی او سازمان ملل کې مو ځان راجستر کړی. مهاجر په دې معنا چې کله چې تاسو ورشئ سازمان ملل کې ځان راجستر کړئ، سازمان ملل تاسو ته برګه درکوي تر څو چې ستاسو هیواد کې امن راشي. چې کله ستاسو هیواد کې امن راغی او ستاسو بیرته ګرځېدلی شو خپل هیواد ته، تاسو تللی شئ، مشکل نه لري. دې ته مهاجر وایي په سازمان ملل کې چې تاسو کله ځان راجستر کوئ. سر مو خلاص شو؟ یعنی دوباره تاسو برګشت کوئ خپل هیواد ته. او بل چې دی پناهجو یا پناهندگی کیس تاسو اچوئ. کله چې تاسو پناهندگی کیس اچوئ، دې نقطې ته ډیر متوجه اوسئ افغانانو، ډیر زیات، چې تاسو موثق دلیل باید ولرئ. کله چې پناهجویی ته یا پناهندگی ته سازمان ملل کې تاسو کیس اچوئ، ښه غوږ ونیسئ. ګورئ، اول به څه شی کوئ؟ اول به ځان معرفي کوئ چې ما نوم مثلا رحمان دی، زه مثلا د فلانکي زوی یم او په کوم تاریخ کې زه افغانستان ما په دې تاریخ پرېښودلی دی او دلته زه اوسیږم، یعنی ترکیه یا ایران یا پاکستان یا دوبۍ یا بل ځای. سر مو خلاص شو؟ زه تښتېدلی یم، د خپل وطن راغلی یم، زه نور نه غواړم چې خپل وطن ته لاړ شم. په دې تاریخ راغلم، تر دې تاریخه پورې زه دلته یم او غواړم چې سازمان ملل کې د پناهجوی په صفت ځان هلته راجستر کړم. دا د یو نقطه. ښه منظم ولیکئ، پلیز منظم ولیکئ، خراب یې ونه لیکئ چې بیا مو کیس نه قبلیږي. په سازمان ملل کې همچنان نه قبلیږي که خراب یې ولیکئ. دویم، تاسو په افغانستان کې څه مصروفیت درلود، په افغانستان کې مو څه مصروفیت درلود، هغه مکمل هلته ولیکئ. تاریخ سره یې ولیکئ، د دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې ما په دې ځای کې وظیفه کوله او د دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې ما په دې ځای کې وظیفه کوله. دا مکمل هلته ولیکئ. دریم، د خپل د خطر یعنی ستا د وجود د خطر یو موثق دلیل باید تاسو ورته ولیکئ. که چیرې عکس لرئ، عکس هلته واچوئ. که چیرې ویډیو لرئ، ویډیو واچوئ. او که چیرې مثلا تاسو یوټیوب استعمالوئ، ټیک ټاک استعمالوئ، فیسبوک استعمالوئ، انستاګرام استعمالوئ او په دې شبکو کې تاسو اخطار درکول شوی وي، هغه هلته سبمیټ کړئ. هلته په ایمیل کې سبمیټ کړئ، یعنی ایمیل کې واچوئ هغه عکسونه یا ویډیو هر څه چې لرئ.
که انستاګرام استعمالوئ چې انستاګرام کې تاسو مثلا خطر دی یا ټیک ټاک کې بل شي دی اخر خپل د ټیک ټاک د انستاګرام د یوټیوب د هر شي لینک په مغه کې تاسو واچوئ او دغه په اثبات ورسوئ چې تاسو ځان ته خطر دی. سر مخلاص شو. دغه کچېرې مثلا تاسو هغه ژورنالستان وای څه دی تاسو ژورنالست یې کنه ژورنالست چې خامخا ته په تلویزیون کې خپل عکس لري، ته په رادیو کې عکس لري، ته خامخا مرکه لري، هر څه لري، هغه هلته باید ته واچوې که ژورنالست یې. که مدني فعال یې مکمل مثلا ته خپل هغه فعالیتونه چې تا په افغانستان کې کړي دي فعالیتونه هغه مکمل اسنادونه تصویر ویډیو هر څه چې دي ته باید هلته ورایچوي. که دغه تصویرونه ورنچول شي او داسې ولیکل شي چې زه غواړم چې دلته پناهجوی په صفت ځان راجستر کړم، زه نه غواړم چې افغانستان ته لاړ شم، دغه د منلو خبره نه دی. ولې په ایران کې، ولې په پاکستان کې، ولې په ترکیه کې د سازمانونه بند شوي دي؟ داسې مکمل بند شوي نه دي، په طریقې نه خلک نه پوهېږي. دا په دې خاطر بند شوي دي چې خلک یوازې ورځي او یا ایمیل ورته کوي چې زه غواړم ځان رجستر کړم. نو دغسې دوی نه مني ملګرو، دوی موثقه دلیل غواړي چې باید تاسې هغه دلیل په مطابق تاسې هغه ته ور وښایئ چې وروره زه دغه مشکل لرم، مثلا د دې مشکلاتو په اساس زه نشم تللی افغانستان ته. سر مو خلاص شو. ښه منظم، ښه دقیق ځان سره پلان جوړ کړئ، د پلان په مطابق تاسې مخکې لاړ شئ. همدغه څو خبرې مې چې وکړې دغه خبرې په خپله کتابچې کې ولیکئ، یو یې پیدا کړئ چې کله پوه شئ چې تکمیل شو اوس هغې نه وروسته تاسو بیا هغه وکړئ، څه ورته وایي، اپلای ورته وکړئ. که چیرې تاسو دا مشکل لرئ چې د سازمان ملل ادرس نشئ پیدا کولی چې په کوم هیواد کې یئ، دلته په کومنټ کې ولیکئ، زه تاسو ته هغه ادرس پیدا کوم، په هغې نه بله ویډیو جوړم، ورشئ هغه وکړئ، هغه په مغې ایمیل یا نمبر یا بل شی هلته ورشئ اپلای ورته وکړئ. سازمان ملل په ټولو هیوادو کې شته ملګرو. سازمان ملل د ټولو هیوادو لپاره دی. سازمان ملل د دې لپاره نه ده چې یوازې په ترکیه کې وي، یوازې په کاناډا کې یا په نورو هیوادونو کې وي. سازمان ملل په ټولو هیوادونو کې شته. سر مو خلاص شو. ځکه چې د ټولو هیوادونو دغه نه تشکیل شوی دی سازمان ملل، نو د خامخا هغه ورکوي، دغه په ټولو هیوادو کې دی ورکوي. دغه سازمان ملل د انسانانو لپاره جوړ شوی چې انسانانو سره مرسته وکړي. خو داسې شکل نه لکه چې ما ته تاسې مسیجونه رالیږئ چې زه غواړم چې کاناډا ته درشم، نه اسناد لرئ، هېڅ شی هم نه لرئ، بیا خفه کېږئ چې تاسې ولې ما سره مرسته نه کوئ، او ځینې لیکئ چې زه دومره پیسې درکوم ما په یو میاشت کې وباسوو. داسې نه کېږي چې ما ته $1,000,000 هم راکئ، زه تا په یو میاشت کې زه نشم راوستلی او زه د چا نه پیسې هم نه اخلم. زه لارښوونه کوم، تاسو په خپله لارښوونه مخ ته لاړ شئ، ما زما په لارښوونه هېڅ ضرورت نشته چې ما ته $10,000 راکړي او بل چا ته $10,000 ورکړي. سر خلاص که. که چیرې ته نه به پوهېږې، یو بل ملګري نه همکاري غواړي چې په انګلیسي پوهېږي، زه دومره وخت نه لرم چې مثلا زه اوس تاسو کې ټول ته اپلای وکړم. باور په خدای وکړه چې وخت نشته، کنې ما به اپلای کړی و تاسو ته. او بله آخري موضوع چې تاسو باید په سازمان ملل کې هغه باید ولیکئ ریفرنس نمبر. ریفرنس نمبر په دې معنی چې خپل د ملګري د یو ملګري یوه شمیره او یا هم ایمیل ادرس یې هلته ولیکئ چې کله ایمیل کوئ، ریفرنس نمبر په ځای کې. ځکه که چیرې تاسې په هماغه ټیم کې مصروفه وئ او تاسو تلیفون ته ځواب ورنه کړو او تاسو ایمیل ته ځواب ورنه کړو چې هغه ملګری تاسو احوال درکړي چې سازمان ملل له طریقه تاته زنګ راغلی او یا هم ایمیل راغلی دی، ورشه جواب ورکړه. ریفرنس نمبر ډیر مهم دی. دغه د سازمان ملل یو هغه د یو زینه دی چې تاسو د دې زینې په مطابق سازمان ملل کې ځان راجستر کولی شئ. همدغه چې ما تاسو خبرې وکړې دلته چې ډیر خلک راغلي دي کاناډا ته، دوی هم د سازمان ملل له طریقه راغلي دي. او بله مهمه موضوع، که چیرې ستاسو د فامیل غړي په افغانستان کې شهیدان شوي وي، د خپل فامیل غړي مکمل مشخصات هم په سازمان ملل کې ولیکئ چې دغه مثلا په دې ځای کې شهید شو، په دې ځای کې وظیفه وه، په دې تاریخ شهید شو، د چا لخوا وویشتل شو، د چا لخوا مثلا زخمی شو، شهید مړ شو، هر څه چې شو، کوم حادثه چې پېښ شوی دی، یعنې مختلفه حادثې دي. تاسې هغه هم چې رانه هلته ولیکئ چې زه نشم کولی چې افغانستان ته لاړ شم، زما فامیل غړي دغه وژلي دي، کیدای شي ما ته هم خطر وي. همدغه کیس باندې په سلهاو فامیلونه کاناډا ته راولي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل، ما سره ملګري دي، همدا اوس هم ما سره ملګري دي.
زه یوه ورځ دوی سره مصاحبه کوم او تاسو وایم چې دغه سره کوم سازمان ملل طریقه دوی کاناډا ته رسیدلی دي. دغه مهمې نقطې وې چې دغه ما تاسو ته وویل دغه هیر نه کوئ، ځان سره یې ولیکئ، همدغسې اپلای ورته وکړئ. ویډیو در سره سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، کومنټ یې کړئ. که داسې ښه خلاصه ویډیو غواړئ زما له طرفه چې داسې په عامیانه ژبه تاسو ته ووایم، نو ما سپورټ کړئ. چې کله ما سپورټ کړئ زه تشویق کېږم. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. داسې مه کوئ چې یوه ویډیو چې تاسو په ګټه درځي هغه وګورئ، نورې ویډیو نه ګورئ، نورې ویډیو هم وګورئ. خیر که تفریح دي که هر څه دی دا په دې معنی ده چې تاسو ما ته مینه راکوئ. چې ما ته مینه راکوئ زه هم تاسو مینه درکوم، زه هم تاسو ته کوشش کوم چې ښه ویډیو جوړې کړم. نوره مو په الله سپارمه. ملګرو سره که شیر کوئ هم چنان مشکل نشته، اجازه ده شیر یې کوئ، هر چېرته چې شیر کوئ نو حتما چینل در سره سبسکرایب کوئ او لایک او فالو مو هیر نشي. بای بای، ښه ورځ، ښه ژوند، ښه وخت، د کامیابي په هیله.